هغه شاعران او انقلابیان ملګري دي نیمه شپه د 2:30 بجې دي ستا په غزل اول د څو ټپې بیا به عزیز ملګری غزلونه وایي خدای دې دا موټر سایکلانو باندې داسې یو څه وکړي چې دا روډ باندې نه راځي شویای چې په وطن هر سړی دردیږي سړی خو یو ځلې مړ کېږي خو په وطن دې قربانېږي وې ښځه په هر سړي کونډېږي سړی هغه دی چې پرې خاوره کونډه شي نه مه چاته سوال او مزرې کا غم دې د خپلې تور سړې کا د کشمیر غم په اور پسې کا وې ته په خیبر لوړې نارې کا زه د کابل لوی کاروان سره درځمه سپس بې غیرته خلک کم شه د وردې نمروده سم شه دا تور پنجاب په کور ماتم شه وې په تا مې بیا خولګې قسم شه په وطن ننګو تا په کور کول خوبونه پښتنه خاوره مې د تنده که د شالکوټ که د هلمنده سوات مې پټکې تیره لمنده وې زما پښتو زما څرمنده دا نورې ژبې دا لباس په شانې دي نه په یار مې سختي نه لورېږي خو په خپل کام مې زړه بدېږي کله له امریکا بندي کېږي وې که تور وربل مې میراتېږي په وطن ننګ دی لالی نه منې کومه را دې ثبوت د محبت کا لمن می پاک د تومت کا سر دی قربان په افغانیت کا وې په زولنو کې لاس اوچت کا د جیل خانې کړکۍ ته زه ولاړه یم زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره زه په پښتونواله باندې سر ورکوم زما ځواني ډول کوي له پښتونواله سره زه په پښتونواله باندې سر ورکوم زه په پښتونواله باندې سر ورکوم ارشاد یو غزل وایه بیا ټپې ته رانم کوو کومه غزل وایه د شپې 2:30 بجې دي او د شپې 2:30 بجې ووایه داسې ده چې د ژمي شپه د ژمي شپه اوري باران د شپې 2:30 بجې د ژمي شپه اوري باران د شپې 2:30 بجې ما له بیا یاد کړو جانان د شپې 2:30 بجې میوزیک دی شپه ده د یو چا د در طواف کومه میوزیک دی شپه ده د یو چا د در طواف کومه میوزیک دی شپه ده د یو چا د در طواف کومه د باچا غږ د کلي میان د شپې 2:30 بجې او پر یو عاشق پر یو مقتول بېوسه ملت پر یو عاشق پر یو مقتول بېوسه ملت په چیغو ژاړي پاس اسمان د شپې 2:30 بجې او کور او مالت خاموش ویده سهار به کار لپاڅي کور او مالت خاموش ویده سهار به کار لپاڅي زما تر مخ ستا تصویران د شپې 2:30 بجې او د میسنجر له لارې ګورم ویش دي څه به لیکي د میسنجر د لارې ګورم ویش دي څه به لیکي زما ملګري شاعران د شپې 2:30 بجې د 2:30 بجې دي خاصه زه چې هر څه طلب کړم مور مې په ناروغه وجود زه چې هر څه طلب کړم مور مې په ناروغه وجود ځواب کې وایي چې قربان د شپې 2:30 زه چې هر څه طلب کړم مور مې په ناروغه وجود ځواب کې وایي چې قربان د شپې 2:30 بجې عادي څوک نه یو
ټولنیز اصول په پام کې لرو عادي څوک نه یو ټولنیز اصول په پام کې لرو خو ځان له بیل جوړ کړو جهان د شپې 2 نیمې بجې دا اوس راځه ته ټپې وکړه قربان بس ختم د سرزوره انجام دی ولید د چیغې سر ته د چیغې سره کسار ته سر ته تلې کتلې کونډه دې کړم لاله پسرو کسرو مرمو کې درومي وې سبب مړوي کماړوي مختري ولې کولې پټوما لپاستوي کدوي چې نظر اخلي وې زما دیار جنازه پیغله که پیغله جن که ورینا ای سر وزیروال کمیسا غوندما پشتون غورزنگ تا څنګ په څنګ در سره زما پاس په مورچال کې دی غږ ورک شو یارا معلومیږي چې قرار یې کړی لالیه او صادر می پاسا کپاس پپړی زوړ شوې پیزوان می زنګ شو کزنګ شو لاله تورې خاورې خورینه هي د پښتنو په وطن راغلما حجرې خالی وي ژڼې جنګ ته که جنګ ته تللي وونه پښتون للري پیژند شي خلکه ملایې نری وی کمر بند خوړلې وینا سبا بیا کبیا په وطن ننګوي وای ځوانان بجدي کژدي سپینې غاړې په کونده غونه زما ځواني ډول کوي دا پښتونواله سره زه په پښتونواله باندې سر ورکوم زه په پښتونواله اوس غزل ارشاد وار دا غزل تا به تر اوسه نه یې اورېدلی ته دې هم داسې یې پر تا خو د خوارۍ نه راځي پر دې سمسور باغ دی اشنا سپېره ژلی نه راځي اوس پر اول ماښام ویده سمه خوبونه کوم ستا لیوني خواږه یادونه لیونی نه راځي زه لکه ته دومره پر ځان باندې مین نه سومه ماله تر اوسه پورې هیڅ چل د سلفۍ نه راځي ما ته به خوله نه راړی په دا خبره ارشاد دا مولانا زین الله ته خوله ونیسه شه زه لکه ته دومره پر ځان باندې مین نه سومه
ماله تر اوسه پورې هیڅ چل د سیلفۍ نه راځي د بل د کور میرمن شوه رنګ یې ځکه تور واوښتی د بل د کور میرمن شوه رنګ یې ځکه تور واوښتی بوی د لونګو له هغې مست نجلۍ نه راځي پاک سرزمین هاتې وکړي په دا نیمه شپه ځواني مو ټوله سیاست او قامولۍ ته ورکړه ځواني مو ټوله سیاست او قامولۍ ته ورکړه ځواني مو ټوله سیاست او قامولۍ ته ورکړه په ایمان هیڅ یوه خبره د یارۍ نه راځي حد دی حد زما حافظه د لوی سلیمان لایق نظمو نیولې زما حافظه د لوی لایق سلیمان زما حافظه د لوی سلیمان لایق نظمو نیولې ماله فقط څلور نازکې کاکړۍ نه راځي کاکړۍ وایي کوټه ژوب بوری زندان دی کوټه دیک بوری زندان دی ژوب د دوج او د کاروان د سر هلکه پر وشانو د غږ وکه کاکړۍ دی کاکړۍ غاړې دی بلکل ښه اوس بل شاعر څوک شته موږ خو سره پې زد پت کړل په شعرونو خو یو بل رامخ شي بل خو بل هلته نسته چا ورته وایي چې په بولتک به طالبان وایي اصل خراب لکن په موبایل چې څه دی ته دغه وکړه ته شعر ووایه یو ځل لیکل دی هغه چې ووایم هغه ته ویل ما دې ویل محمد الله ګل نه دی ځای ده قربان زنده باد زه څه ووایم موږ اوس تیماره کښېناستې ترنم ترنم عزیز ووایه ترنم دا نشته ضرورت نه مزاحیه نه ماحول ډېر د شپې 2:30 بجې ته پرون غزل ووایه خو دغسې د ترنم نه علاوه یې ووایه نه سعودي منم نه هغه او دغه نه د دغسې داسې وایلیشن والا خبرې مه کوه زما ویډیو ریپورټ کېږي د هغې غزل درته یم دومره ماشوم یې په دې کار ته خدای نه پوهېږي دومره ماشوم یې په دې کار ته خدای نه پوهېږي دومره ماشوم یې په دې کار ته خدای نه پوهېږي دا زه چې وایم درته جار ته خدای نه پوهېږي خدای نه پوهېږي تا یادوم ماښام سهار ته خدای نه پوهېږي تا یادوم ماښام سهار ته خدای نه پوهېږي غواړې له ما څخه اظهار ته خدای نه پوهېږي حد دی حد ډېر مکرونه یې زدلي ده ارشاد دا ستا لپاره ګالي سختي پر خپل قام مین دی دا ستا لپاره ګالي سختي پر خپل قام مین دی علي په کوم تور دی غدار ته خدای نه پوهېږي ته خدای نه پوهېږي یاره بیا یې تکرار که دا ستا لپاره ګالي سختي پر خپل قام مین دی علي په کوم تور دی غدار ته خدای نه پوهېږي له مظلومانو سره مل شه ولې ناستې قرار د مظلومانو سره مل شه ولې ناستې قرار په دې جابر وحشي سرکار ته خدای نه پوهېږي یو وطن پلوري بل تر جار کړه ککرۍ شهید سو یو وطن پلوري بل تر جار کړه ککرۍ شهید سو چې سړی ځي پر کومه لار ته خدای نه پوهېږي خدای نه پوهېږي او ادیب صاحب واه واه لیکې وایې چې بې بلې مشې ادیب صاحب واه واه لیکې وایې چې بې بلې مشې د دې غزلې په معیار زما خو شاعري تکه سره سپکه زه مولانا صاحب څه خو به تا ویلي ویره د دغه والا هغه وایي ته چې د حالاتو په میچن کې تراشل سوي وي څوک دا را پیدا که دا غمي د ژوند خبره کوي نور متن ګوشته نور تهذیب کش تمدن کش دی ټول مزاج
زما چې ناستګوی دي دا سړي د ژوند خبره او ته خفه کېږه ما ارمانه چې هر څه ته لاس ول زما په لاس زما بنګړي د ژوند خبره عامې درته یې د چا ووایه چې پاکستانه منافقه ته خو یې ډېر په ترنم وایې صحیح ده چې نه وایې دا نو ستا مزاج دی وایي پیغلو ورته بیه و نتکۍ پېزوان چې ننګ کوي پیغلو ورته بیه و نتکۍ پېزوان چې ننګ کوي وړکې مات منګي سول نو وساتي نه ټنګ او زه منم چې ورور مې دی خو دا ورور یې به ګرانه سي زه منم چې ورور مې دی خو دا ورور یې به ګرانه سي زه یم په شمله مینه او دی مینه په لنګ کوي او خلکو دا هغه مثال خلکو د ګلخان مثال د هغه خړې چرګې دی کوړت کوړت کوي یو ته واګې د بل تر څنګ کوي او ای خلکو نه دا کیسه خو بالکل عقل نه مني دلته تور کارغه دی په شاهین باندې غورځنګ کوي او دې منظور کې څه کمال شته دا چې په کم کې عمر بیا له دې تورو خمارانو سره جنګ کوي دې منظور کې څه کمال شته دا چې په کم کې عمر بیا له دې تورو خمارانو سره جنګ کوي او دا چې په کوڅو ګرځي پښتونو لسته ژوند غواړي هغه ګیلمن وزیر دی خو یې لکه ملنګ کوي چیرته خوشحال چیرته مغل دا سمون نه سره خوري چیرته صادق او چیرته غل دا سمون نه سره خوري وخت لا نور به استحصال زموږ تر څومره کوي زموږ ژړا او ستا خندل دا سمون نه سره خوري